د یو وخت خبره ده د ورځو په منځ کې د ګمسام په نوم یو جادوګر اوسېدو. دی په دې ورځو کې ځان ته خپله یو دنیا جوړه کړې وه. کر اوس زما په دې ورځو کې زړه تنګ شوی ده. ته اوس زموږ دپاره په ځمکې د اوسېدلو پروګرام جوړ کا. مالک په ځمکه باندې اوسېدل کوم آسان کار نه ده. هلته د خوراک څښاک دپاره او دغه شانتې تګ راتګ دپاره د پیسو ضرورت وي. وکه د پیسو بندوبست هلته په ځمکه باندې تیاری وکړه. دلته کې زما زړه تنګ شوی ده. سمه ده مالک، زه ځمکې له ځمه او هغلته کې بیا ستا دپاره د اوسېدو څه کاروبار غورم. سمه ده، ورشه ځمکې له. دې نه وروسته دغه کس دلته کې غیب شي او بیا په ځمکه کې را پیدا شي چې وګوري نو ځمکه کې د ټماټرو فصل لګېدلی وي. او یاره دا خو ډېر ښایسته ښایسته ټماټر دي، دا ماته ډېر ښه ښکاري. زه ورځم چې په بازار کې د دې د قیمت تپوس وکم. بیا دا نوکر د بازار طرف ته روان شي چې وګوري دلته په بازار کې خلک ډېر ښه د ټماټرو کاروبار کوي. لکه ټماټر په 100 روپۍ باندې کیلو ورکوي. ورور جانه ټماټر په 200 روپۍ کیلو ده. اوس ته ماته ووایه چې ته څونه ټماټر رالې؟ 200 مسوه باندې زه نه پوهېږم. دا راته ووایه دا ټول ټماټر په 100 روپۍ ورکوي. ورور جانه دا خو ډېر زیات ټماټر دي. دا ټول ټماټر به زه تا ته په 10,000 روپۍ درکوم. ورور جانه ما سره دې نه ډېر ټماټر دي، زه به دا ټول ټماټر تا ته په 10,000 روپۍ درکوم. چې دا واوري نو دا کس ځان سره په سوچ کې شي. او یار دا خو ټول دلته په ټماټرو خرڅولو باندې جګړې کوي. د دې مطلب چې دلته ښه کاروبار ده. ورځم چې مالک ته ووایم چې د ټماټرو کاروبار شروع کا. ورور جانه ووایه تا ته ټماټر زه پیک کم. نه زه کوم ټماټر په ماټر نه علم، زه درنه ځمه. دا ووایي. دې نه وروسته دغه کس دلته کې غایب شي چې دوی کله دا وویني نو ډېر زیات ویریږي. میټار وروره تا وکتلو دا کس دلته کې ورک شولو؟ او بیټو ما وکتلو دا کم کس نه و، دا ماته بل مخلوق ښکاري، دې وجې نه خو غایب شولو. میټار وروره د دې دا مطلب دی چې زموږ په کلي کې د بل مخلوق راج هم د راتلو والا دی. مه کوه بیټو، ولې زما پرتوګ خرابوي؟ زه ډېر زیات یاریږم. هلته هغه ملازم جادوګر ته راشي. ووایه زموږ دپاره دې په ځمکه څه د روزګار بندوبست وکړو او که نه؟ او مالک ما په ځمکه باندې د یو ډېر ښه کاروبار بندوبست وکړلو. هر طرف ته د هغې کاروبار چارچې دي. ته خو ووایه که نه چې آخر په ځمکه باندې د کوم شي چارچې روانې دي؟ مالک په ځمکه باندې د ټماټرو ډېر ښه کاروبار چلیږي. زه خو وایم که په ځمکه کې مونږ دغه فصلونه وکړو او مونږ داسې کاروبار شروع کړو، مونږ سره به ډېره زیاته پیسه راشي، زمونږ به زندګي بدله شي. ستا دماغ خراب دی چې مونږ په ځمکه کې به ټماټر کرو. داسې ماشین تیار که کوم چې ټماټر جوړوي. او مالک دې طرف ته خو زما خیال هم نه ده شوی. زه به ډېر زر ماشین تیار کوم او تا ته بې راوړم. سمه ده، او ټریګن هم کولاو کا. بیا هغې ته ووایه چې لاړ شه په ځمکه کې ټولو د ټماټرو فصلونه خراب کا. مالک دا ولې؟ مونږ هغه ولې تباه کړو؟ ای پاگل، کله چې په ځمکه کې ټماټر نه وي نو بیا به دغه شانتې زموږ ټماټر خرڅېږي. هیچا سره به هم ټماټر نه وي، مونږ به ډېر زر او ډېر زیات ټماټر جوړوو. داسې به مونږ ښه پیسه وګټو. واه مالک څه خبره ده داستا. دغه شانتې خو به مونږ ډېرې زیاتې پیسې وګټو. دا یو ښه سوچ دی. زه ورځم چې ډریګن اوسه کې ځمکې ته ولېږم. بیا دا ملازم ډریګن ته راشي او دې ته ووایي چې ځمکې ته لاړ شه ټول ټماټر خراب کا. سمه ده، زه ورځم هغه د ټماټرو فصلونه ټول خرابوم. دې نه وروسته ډریګر دلته نه الوځي او لاندې ځمکې ته ښکته شي او بیا دغه ټماټرو فصلونو کې اور ولګوي او ټول وسوځوي. دا کوم مخلوق ځمکې ته راغلی ده؟ دې خو دا کلي والا ټول فصلونه وسوځولو. زه ورځم چې کلیوال خبر کوم په دې باندې. دا کس ویریږي او بیا بیټو او میټا ته راشي. دوی ته ووایي تباهي وشوله، ډېره غټه تباهي روانه ده. کاکا د څه تباهي وشوه؟ څه خو ووایه که نه. بچی ما د ټماټرو فصل کې کار کولو، هلته یو ډېر غټ ډریګن راغلو، هغه ټولو فصلونو ته یې اور ورکو وسوځولو. کاکا د ته څنګه خبرې کوې؟ ډریګن اوس په دې دنیا کې نه وي. تا باسې چېرته خوب کتلی وي، مونږ ولې یېروې؟ زه دروغ نه وایم. که ستاسو یقین نه وي نو ما سره لاړ شئ پټو ته او خپل هغه وګورئ. سمه ده کاکا، راځه چې ټول ورشو پټو ته.
دوی چې کله ټول پاټو ته راشي نو ډیر زیات حیران شي ځکه دلته ټول ټماټر سوځېدلی وي. او دې کتل اوس تاسو ټولو یقین راغلو زما په خبره. د دې مطلب بیټو دا کاکا صحیح خبره کوله. میټار ور اول هغه کس راغللو او بیا وروسته غیب شولو. دې نه وروسته بیا ډریګر راغلو زمونږ ټول فصلونه یې وسوځولو. د دې خبرې خو صرف یو سوال کیدی شي. هغه څنګه بیټو؟ میټار ور دا کم د یو کس کار ده د چا زمونږ په ټماټرو باندې نظر ده. هغه غواړي چې دې دنیا نه د ټماټرو فصلونه ختم شي. عکس ته ونه کتلو څنګه د لیوانیانو په شان د ټماټرو ریټونو تپوسونه کولو. هغه غواړي چې بیا د ټماټرو کاروبار شروع کړي. بیټو چې ټماټر ختم شي هغه بیا کاروبار څنګه کوي؟ میټار ور دا یو راز ده. دې نه وروسته به بیا دا پرده اوچته شي. ورورجانه زمونږ فصل هم ډریګر اوس وځولو او اوس هم لګیا د په ډیرو ځایونو کې فصلونو ته اور اچوي. وګوره بیټو څنګه چې دا د ټماټرو فصلونه سوځوي هر ځای کې چېرته مونږ ونه سوځوي. او میټار ور مونږ ټولو ته سره د خپلو کورونو په کم ځنګل کې پناه اخیستل پکار دي. خو بل طرف ته دغه ملازم د ټماټرو ماشین هم تیار کی. وګوره مالک زه چې په دې کې اوبه واچوم نو داسې ډېر ټماټر په دې نه راوځي. دا چې کله په دې ماشین کې اوبه په چولو کې نو دې ماشین نه ډیر زیات ټماټر پر وتلو شي او دغه جادوګر ډیر زیات خوشاله شي. واه تا خو ډېر ښایسته ماشین جوړ کړی ده او تر اوسه پر ډراګر هغه ټول فصلونه هم ختم کړي وي. او مالک هغه به د راتلو والا وي. ته یو کار وکړه د دې هګۍ لاندې وغورځوه. خو مالک دا ولې؟ هی پاگل مونږ لاندې ځمکې ته ځو. مونږ سره د دې خوراک نشته بیا به د دې د بچو خوراک هم ځای نه کوو. دې وجې نه د دې انډه لاندې وغورځوه. لاندې په تلو تلو کې به د هګۍ ماتې شي. سمه ده مالک زه یې لاندې غورځوم. ملازم په هګۍ پسې لاړ شي خو بل طرف ته دغه خلک ټول ډیر زیات ریدلی وي ځنګل ته راشي. دی ډیر زیات په یره کې دلته ولاړ وي چې په دې ټیم کې د بره نه یو هګۍ لاندې پریوځي. دا څه دي میټار وره د دونه غټ څه شی لاندې پریوتو؟ بیټو پته نشته څه عجیبه عجیبه شیزونه دې کلي کې راځي. ما ته نه ښکاري چې موږ به اوس پاتې شو. میټار وره ښې خبرې کوه ما ولې هېروې؟ مخکې هم دې ډریګر زمونږ ټول فصلونه وسوځولو. زه هسې هم ډېر زیات خفه یم پریشان یم. بل طرف ته دغه ډریګن چې کله خپل ځای ته راشي چې وویني د ده هګۍ نه وي نو ډیر زیات غوسه شي ځان سره. زه ورشه دغه لږ شانتې یخ کا هګۍ نشته که نه دې وجې نه دونه خفه ده. ملازم چې کله دې ته راشي څه وشو ولې دونه غوسه یې؟ زما هګۍ چېرته کېده؟ خو ما لاندې په ځمکه باندې وغورځوله ځکه چې د مالک حکم و. اوس خو به هغه لاندې ماته شوي وي. دې خبرې په اورېدو سره ډریګن ډیر زیات غوسه شي. دلته نه روان شي لاندې ځمکې ته ښکته راشي. دی په ځمکه ګرځي هر طرف ته سترګې غړوي خو دته یو انسان هم په نظر را نشي. اخر چې کله ځنګل طرف ته لاړ شي چې وګوري ډیر خلک دته په نظر راشي نو دا دلته کینی. ډریګن وروره موږ ته څه مه وایه. ستا د یارې نه موږ دلته ځنګل ته راغلو او ته اوس دلته هم راغلی. میټار وروره ته چوپ شه دا ډېر زیات پریشان ده. زه دنه څه پوښتنې کوم. ډریګر ماما ته ولې دونه غوسه یې؟ اوس خو تا د کلي ټول فصلونه هم سوځولي دي. بیا څه چل شوی ده؟ ما ستاسو فصلونه وسوځولو دې وجې نه ما ته سزا میلاو شوله. مالک زما هګۍ لاندې وغورځوله په هغې کې زما بچی و هغه به مړ شوی وي. ډریګر ماما ته خفه کېږه مه. ما ته پته ده چې ستا هګۍ په کوم ځای کې موجوده ده. چې دا واوري نو ډیر زیات خوشحال شي. چېرته کېده ووایه زه به تا ته ډېر زیات انعام درکم. ای ډریګر ته به موږ ته څه انعام راکې؟ تا خو زموږ ټول فصلونه وسوځولو. تا د دې فکر مه کوه. زه به تا ته د ټماټرو ماشین درکم. هغې نه چې څونه پکار وي ټماټر وباسه. سمه ده ډریګر ماما موږ ته ستا شرط منظور ده. ما ته هم په لامبو راځي دریاب کې. زه ورځم چې ستا هګۍ هغې ځای نه راوباسم. دې نه وروسته بیټو دې دریاب ته ورټوپ کی او لږ ساعت وروسته د دې ډریګر هګۍ بار ته راوباسي. ډریګر ډیر زیات خوشحال شي چې دا منظر وویني. ډریګر انکل دا واله د ستا هګۍ اوس ته خپله وعده هم پوره کړه. سمه ده ده زما هګۍ لاندې لړه کړې وه. زه ورځم چې اوس هغه دریاب ته لړی کوم.
ته بس زما د دې هګۍ خیال ساته، زه ورځم بیا واپس راځم. دا ډریګر چېرته لاړو؟ مونږ ځمکې ته ځو او دا ماشین به هم هلته وړل په غواړي. والا مالک هغه راغلو. چېرته لاړوې ته؟ په یو هګۍ پسې په ګل شوی یې. شابه مونږ او دا ماشین لاندې ښکته کا. دین وروسته ډریګر په غوسه کې دغه مالک اوچت کی او بیا یې لاندې دریاب ته لړه کی. وګوره میټا وروره ما ته ښکاري د هغه انسان و چا چې د ډریګر په ذریعه باندې زمونږ فصلونه تباه کړي وو. دین وروسته ډریګر بیا دغه ملازم اوچت کی او لاندې دریاب کې لړه کی. او میټا وروره دا خو هغه کس و څوک چې مونږ ته راغلی و د ټماټرو ریټ تپوس یې کولو. د دې دا مطلب ده چې دې ټولو نه خلاص شولو. او بیټو ستا خبره صحیح ده. کله دوی ټول لاندې لړه کی دین وروسته ډریګر دغه ماشین راوالي او بیا یې د دوی مخې ته کېږدوي. دا واخله ستا ماشین، په دې کې چې اوبه واچوي دې نه ټماټر راوځي. اوس ستا مرضي ده په دې کې څونه اوبه اچوي ټماټر جوړوه او بیا په ټولې دنیا کې خرڅوه. ډریګر خپل هګۍ واخلي دلته نه بره وخیږي. میټا او بیټو په دې ماشین کې اوبه اچوي او ځان ته ټماټر وباسي او بیا یې دلته په ځان ته بازار کې خرڅوي او ډیر زیات خوشحاله وي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښه وي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.